السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. دوستانو که چیرې دغه سیټینګونه تاسو په خپل مسنجر اکاونټ کې وکړئ، ستاسو د مسنجر مسلې به ټولې حل سي. دغه رقم ګوره دوستانو، اوس که څوک تاسو ته وایس میسج په مسنجر کې ولیږي او تاسو غواړئ چې هغه وایس میسج پلی کړئ، خو ستاسو په مسنجر اکاونټ کې هغه وایس میسج نه پلی کېږي، یا دغه رقم څوک تاسو ته ویډیو ولیږي او تاسو غواړئ چې ویډیو پلی کړئ او هغه ویډیو ستاسو په مسنجر اکاونټ کې نه پلی کېږي، یا دغه رقم تاسو ته خپل مسنجر کیمره راولئ خو هغه کیمره نه راځي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه ټوټل طریقې درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه درې سره مشکله په خپل مسنجر اکاونټ کې حل کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ځو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر اکاونټ خلاص کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو زه راځم خپل موبایل کې مسنجر اکاونټ خلاصوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په خپل موبایل کې مسنجر اکاونټ خلاص کړئ، دغه رقم اوس که تاسو ته هر چا وایس میسجان کړي وي یا دغه رقم تاسو ته ویډیوګانې لیږلي وي، که هغه نه پلی کېږي، ګوره دوستانو دغه سړي ماته وایس میسجان هم کړي دي، ویډیوګانې هم کړي دي، خو دغه زما په موبایل کې نه پلی کېږي. دغه رقم ګوره دوستانو اوس به دغه مشکل تاسو څنګه حلوئ. دغه رقم به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې له مسنجر څخه ووځئ. کله چې دوستانو تاسو له مسنجر څخه ووځئ، دغه رقم به ګوره دوستانو تاسو راسئ مسنجر ته. اوس بېرته زه مسنجر ته راځم. په مسنجر باندې 2-3 سکینډه زه دا رقم ګوته نیسم. کله چې ګوره دوستانو تاسو 2-3 سکینډه دا رقم ګوته باندې ونیسئ، دلته به دوستانو تاسو اپ انفو ته راسئ. دا کوم ډاټ نشان چې وینئ، دا د آی نشان چې ورکړی ده، دوستانو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته تاسو ته خلاص شي. ګوره دوستانو اپس انفو مسنجر دغه ماته خلاص شو. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ته خلاص شي، دغه رقم به دوستانو تاسو راسئ، په پرمیشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په پرمیشنز باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو پرمیشنز خلاص کړئ، دغه رقم دلته بیخي ډېر اپشنان تاسو ته درکوي. اوس که تاسو ته هر څوک په مسنجر کې میسج وکړي او تاسو وایس میسج هلته نه پلی کوي، که بل څوک یې تاسو ته وکړي یا تاسو خلکو ته ولیږئ هغه وایس میسج نه پلی کوي، دغه رقم به دوستانو تاسو راسئ، په مایکروفون باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په مایکروفون باندې کلیک وکړئ، دا دلته ډیني ده، دغه به دوستانو تاسو الاو کړئ او دغه رقم بېرته به دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. دغه رقم اوس که دوستانو ستاسو په موبایل کې کیمره نه راځي، یعنې چې په مسنجر کې کیمره نه راځي، دغه رقم دوستانو تاسو په کیمرې باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته دوستانو تاسو الاو کړئ. او دغه رقم ګوره دوستانو اوس که چیرې تاسو چاته تصویران نسئ لیږئ یا دغه رقم ویډیوګانې نسئ لیږئ، دغه رقم به دوستانو تاسو په فایل اینډ میډیا باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په فایل اینډ میډیا باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به دوستانو دغه تاسو الاو اکسس ټو میډیا اونلی، دغه به دوستانو تاسو الاو کړئ او دغه رقم دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. دغه رقم به اس ام اس هم تاسو الاو کړئ، یعنې کوم اپشنان چې دلته تاسو ته ډیني کړي دي هغه ټوټل به دوستانو تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو هغه ټوټل اپشنان به الاو کړلو. دغه رقم اوس که چیرې زه بېرته خپل مسنجر اکاونټ ته ولاړ شم، ګوره دوستانو زه دغه شان وارې ختموم. دغه رقم بېرته زه خپل مسنجر اکاونټ ته ځم. کله چې ګوره دوستانو زه مسنجر اکاونټ ته ولاړ شم، اوس به دغه ټوټل وایسونه او دغه ټوټل ویډیوګانې له ما سره دلته پلی سي. ګوره دوستانو زه دا دلته پلی کوم. نو دوستانو دغه تاسو لیدلی سئ چې دغه دلته پلی شو. دغه رقم دا بل یو ځل پلی کوم. نو ګوره دوستانو هغه هم دلته پلی شو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یوه ویډیو پلی کړئ، هغه ویډیو هم دلته دوستانو تاسو پلی کولی سئ. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د مسنجر دغه درې مشکله په خپل موبایل کې حل کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.